اے غریبه دلته راشه. صادقه دې قد ته یې ګوره او ویښتانو ته یې ګوره. تا ته وایم دلته راشه. خان صاحب ما سره د څه کار و؟ په کور کې دې د وړو درک نه لګېږي او اوس موږ باندې شرمېږي، زموږ خواته نه راځې. ته یو غریب انسان یې او موږ خانان یو خانان. ډېره بخښنه غواړم خان صاحب، زه خپل د غریبۍ په سوچونو کې ډوب وم او تا ته مې فکر نه دی شوی. که نه موږ غریبان همیش تاسو د خانانو تابعدار یو خان صاحب. دا ظلم بخښنه درته کېږي، خو په آینده کې دې چېرته ولیدلو نو په ټیټه سترګو به راځې. ځه ورک شه. خان صاحب تا ته عزت الله درکړی، منم یې در سره. تا ته دا موټر او پیسې الله درکړي. بېشک دا غریب هم د الله بنده ده. تاسو ته پکار ده چې د الله په بندګانو باندې رحم وکړئ، نه ظلم. ما ستاسې هر څه واورېده، دا مه هېروه. که نن په ده ده سبا به په تا وي، نوره دې خپله خوښه. ما ته لیکچر یې مه راکوه، زه د لیکچرو شوقي نه یم، که نه ما به مکتب ویلی وی.